بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې توحید علي عظیمې ما په ستاسو په خدمت کې یم. نن موږ په راغلي یو فرانسه کې یو د ایکس کمپنۍ سره و دغه شرکت چې دی د دوی یو نوی تخنیک د اویا کلونو وروسته چې دی د الکا په برخه کې رامنځته کړی دی. غوښتل چې دغه تخنیک موږ زده کړو، د دې ګټې تاسو ته وښیو. نو اغلې بوویک لاغا او لوسیل چې دی لوسیل چې وه موږ سره ته ټریننګ راکړه په دې برخه کې، او کلاغا چې وه موږ سره تخنیکي مرسته وکړله. مدام کلاغا به تاسو سره د دې نوي تخنیک په اړه باندې چې دا په فرانسه کې خصوصا په نړۍ کې اوس نوی تخنیک دی دا وړاندې شوی دی، د دې ګټې تاسو ته ووایي او موږ په عملي شکل په ده باندې کار وکړو. څنګه کولی شو چې د غواګانو الکا چې دی د هغې کې فیصدي د الکا لوړ وکړو. مدام کلاغا va présenter tout ce qui nous a pris aujourd'hui et la gamme des AX aussi. Donc Axe Elexine est une entreprise de recherche et développement. نو عکس چې دی وایي دا د پلټونو او د پرمختګ چې دی چې مطلب ریسرچ کوي د هغې یو تخنیکي شرکت دی. Nous développons des produits pour améliorer la reproduction animale, en particulier des vaches, et de nouvelles innovations pour améliorer l'agriculture. دی وایي چې یاره زموږ دا کوم شرکت چې دی دا د غواګانو په تکثري فعالیت د پرمختګ دپاره او د ښه کولو دپاره چې دی څېړنې کوو او په دې باندې موږ کار کوو. Nous avons donc développé l'Extremia, pistolet d'insémination profonde, ainsi que la hybride, un pistolet d'insémination qui rend l'insémination accessible à tous, et le Vigivel, un détecteur de vélage connecté. اوس مهال دې چې دی وایي موږ د الکا په برخه کې چې دی کوم نوی تخنیک چې رامنځته کړی دی او دا د دې دوی ایجاد دی، یعنې دا د دوی په خپله جوړ کړی هغه دا ایکسټریمای دغه دی ګن دی یا پستولي ده، او ورسره خوا کې دی د یو بل نوم واغوستې ویژیل په نام باندې چې هغه عموما غواګانو کې چې کله غواګانې ډنګېږي نو هغه مالدار ته خبر ورکوي چې ستاسو غوا چې ده په دغه وخت کې چې دی ډنګېږي دا د هغې دپاره دی. Donc aujourd'hui, on vous présente du coup l'Extremia qui est un pistolet d'insémination profonde qui a pour objectif d'améliorer la fertilité des vaches. نو نن وایي موږ تاسو ته چې دی د ایکسټریم ای آی په نامه باندې کوم دا نوی تخنیک چې دی دا کوم یو نوی ګن چې دی دا تاسو ته وړاندې کوو چې په دې کې چې دی مصنوعي الکا د غواګانو په ډېره ژوره برخه کې چې دی ترسره کېږي. Le but du pistolet est vraiment d'amener la semence au plus proche du lieu de l'ovulation. نو وایي د دې هدف دا دی چې موږ د دې ګن په واسطه باندې چې دی د الکا چې دا د تخم ګذارۍ کوم ځای کې چې تخمه ګذاري کېږي دغه سپرم یا دا کوم سیمن چې دی دا ډېر زیات نږدې دغه ته ویسو تخمدان ته نږدې ویسو. Et du coup, l'utilisation, ça va vraiment servir à inséminer des vaches qui ont des problèmes de reproduction. نو دا د دې ګټه وایي دا ده چې دا غواګانې چې هغه په خصوصا د تکثري سیستم فعالیت کې کوم خنډ لري یا کوم مشکل لري په هغې چې دی د هغې په ګټه باندې تمامېږي. Mais aussi tout ce qui est pour utilisation de semences sexées. او په ټوله کې وایي هغه سپرمونه چې هغه سکس سپرمونه دي ښځینه سپرمونه دي د هغې په استعمال کې دي. Aussi en cas de stress thermique, lorsque la température extérieure est trop élevée pour de l'insémination classique. د دې نن موږ ته ویلې چې که چېرته دا ګن استعمال شي نو د ګن په استعمال باندې هغه غواګانې چې هغه په ګرمۍ کې د هغې خصوصا دوی وایي چې په ګرمۍ کې چې دی د الکا د راګرځېدلو فیصدي کله کله ډېرې زیاتې نو د ګن په استعمال باندې چې دی په غواګانو کې د راګرځېدلو پیښې چې دی دا خصوصا په ګرمو سیمو کې چې دی وایي دا ډېرې زیاتې کمېږي. دوی ما ته سهار ویلې چې دا کوم جنین چې دی دا کوم سپرم چې دی د دوی دا چې کله په رحم کې خوشي شي نو دا هغه دغه پورې نه رسېږي هغه تخمدانه پورې د ویډک پورې نه رسېږي. Et on va avoir également une version de la gaine pour la pose d'embryon et pour une pose d'embryon sans anesthésie de la vache, sans épinurale. نو دې سره چې دی یو بل کوم نوی ایجاد چې کړی دی انوینشن چې کړی دی هغه په همداسې یو ګن دی چې په هغې کې دي د جنین انتقالۍ او هغه جنین چې دی بغیر د دې نه چې موږ غوا ته اپیډیورل انستیزي ورکړو یا بیهوشي ورکړو نو هغه بغیر د انستیزۍ نه چې دی هغه استعمالولی شو.
Ah, oui. Ah, on peut gagner, Ah oui. on peut gagner jusqu'à 12 à 13 points de fertilité sur certains animaux en semences sexées ou sur des vaches en repeat breeding. هغه غواګانې وي چې هغه بار بار ور راوړي نو په هغې باندې چې دی کولی شي چې د لږ مطلب نورمال که 50% نو تر 2% پورې کومې غواګانې 15% پورې نو کولی شي چې تر اووه پورې چې د الکا فیصدي لوړه کړي خصوصا هغه غواګانې ریپیټ بریډینګ چې ورته موږ چې بار بار الکاګا کېږي بار بار الکا کېږي او نه تېرېږي د هغو دپاره چې دی دا دی او دغه دپاره د سکسینګ دپاره چې دی دا د په خپله دا کوي چې تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ او خصوصا هغه غواګانې وایي چې هغه سکسینګ سکس پرمي د هغې دپاره چې دی دا موږ استعمالو او دې کې تقریبا د 10% نه هم تر 12% پورې چې دی د زوړ سیستم یا د زړې طریقې په حساب باندې دی کې دغه ښه دی نتیجه چې دا ښه ده Merci, Manana. Merci à vous. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et j'espère que